السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو. دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه. نو روزو مونږ او تاسې نوې جملې ویایو چې دا هم ډېرې مهمه جملې دي. تاسې هڅه وکړئ چې زموږ چینل کې ګډون وکړئ. If you look in the index you will find the right page number. که تاسې لړیار ته وګورئ تاسې به د صفحې سم نمبر پیدا کړئ. His lecture on word hanger was very informative. His lecture on word hanger was very informative. د نړیوالې لوږې په هکله د هغه بیانیه ډېره معلوماتي وه یا ډېره مثبته وه. At the end of the story, mother explained the moral to the children. د کیسې په پای کې مور ماشومانو ته د دې کیسې اخلاق تشریح کړل. I am sorry, زه بخښنه غواړم. But the train are not operating today. خو مگر لرګاړی نن کار نه کوي. صحیح ده. Don't look at my diary. زما ډایري ته مه ګوره یا زما ډایري مه ګوره. It's private معنی شخصي ده. نو تاسې هم دا ډول جملې جوړې کړئ.